د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو په پیښور رنګ روډ باندې نن میدان سجا شوی دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جلسې لپاره را روان دی. یو شمېر خلک راغلي دي، په دې کې یو 14 کلنه ماشومه هم ده چې د عمران خان د کتو دپاره د هغه سره د ملاقات لپاره د تېرو 15 کالو راسي دلته کې انتظار کې هغه سوی چې څومره وخت عمران خان سره ملاقات انتظار کې 5 years 15 کالونه زه عمران خان څخه کوم زما دا یو ډېر غټ بارش دی. عمران خان پلیز ما سره یو ځل ملاقات عمران خان سره چې تاسو ملاقات وکړئ نو ملاقات کې به تاسو څه غواړئ بس زما خواهش دی چې هغه ډېر یو سچا مومن دی، یو سچا لیډر دی. راغلل بیا په مسند باندې کېناستل، بیا به مونږ بیا به عمران خان څه جوړې ملک ته راوباسل، هغوی دوی بیا کټ پیغام څه ورکول غواړئ؟ الیکشن را روان دی، 9 سیټونه عمران خان ولاړ دی. دا چې نه پارټیان راوځي شوي دي، عمران خان د مخالف ولاړې دي که نه، زه خپل پي ټي آی ټولو سپورټرز ته دا درخواست کوم چې تاسو چې کوم سټیشن باندې تاسو ووټ ورکوئ، تاسو څنګه پوهېږئ چې دوی به په تاریخي قسم نه پرېږدي، دوی به تاریخي ضرور کوي. دوی ته پته ده چې عمران خان خو یو شعر دی، ټول عوام عمران خان سره، خاص کر د پېښور ټول عوام عمران خان سره. د دې وینا ده چې ټول خلک عمران خان سره دي او دغه 9 سیټونو باندې چې کوم الیکشن را روان دی په دې کې به په 9 واړو سیټونو باندې عمران خان ګټه ترلاسه کړي. په دې اړه باندې نور خلک سوی عام ولس سویل غواړي راځي چې د هغوی سره هم څو خبرې وکړو. عمران خان د پورا ملک ډېر پرخلوص پرجوش اور ډېر ولوله انګیز ملک ډېر جوش دی، پرجوش یې خو پرسکون ښیي چې موږ ته ماشاءالله یو داس لیډر میلاو شي چې ماشاءالله آپ صدی شي چیرې خوش نصیبون ته چاته میلاو کېږي او دا موږ ملک ډېر قیمتي سرمایه ده او موږ نه غواړي چې دا ضایع شي. دا کله انسان ته موقع میلاو کېږي، انشاءالله موږ ملک ته پوره دا ډېر څه وکړي. ډېر انتظار کوو او تاسو سره چې جلسه ته راشئ ځکه چې دلته خلک بېتاب دي چې تاسو وګورئ. اور زه به دا وایم چې حقیقي ازادي دپاره دا ټول عوام چې دی دا عمران خان سره ولاړ دی او پاکستان حقیقي ازادي چې څو پرې نه وي میلاو شوې نو دا خلک به کلاره نه کښېني. د دې نوو حلقو دپاره یو خو د لاره دا ته حلقې به مونږ انشاءالله ښه مارجن سره ګټو او که مونږ د دیوال سره د لګېدو کوشش وشو نو ټول مه ګورئ امپورټډ حکومت ته دا اعلان دی چې مونږ به په روډونو راوځو، مونږ به اسلام آباد بند کړو ځکه ټول قوم عمران خان سره دی. د کمې مهنګایۍ په نوم باندې د کمې ګران پوشۍ په نوم باندې چې تاسو عمران خان ډډې ته کړی وو نو د هغې تاسو ته زه نن دا وایم چې نن مهنګایي کم حد ته ورسېده، څوک د بجلۍ بلونه نشي دغه کولی. دی زموږ لیډر دی، رهبر دی او صرف زموږ نه د ټول د امت مسلمه لیډر دی او زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې کې پي کې د هغې سپورټرز دي ټوله، که هغه زنانه دي که هغه سړي دي او دوی بار مونږ له راځي. دا مونږ دپاره ډېر اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده، مونږ بې انتها خوشحاله